ډاکټر محمد اشرف غني وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې جرمي شبکې د افغانستان ځنګلونه قاچاق کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو درسونو په لړ کې د افغانستان د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کړي او ویلي دي د طالبانو له لوري د ځنګلونو د قاچاق مخنیوی پر ادعاو سربیره لا هم ځنګلونه قاچاق کیږي چې له امله د افغانستان چاپیریال ته نه جبرانېدونکی زیان اوړي. ښاغلي غني ویلي د ډیورند کرښې په اوږدو کې جرمي شبکې د ځنګلونو په وهلو او د لرګیو قاچاق کې لاس لري. هماغه څیز چې اوبه مهمې او د راتلونکي نسلونو امانت دي، ځنګلونه هم امانت دي او باید ساتنه یې وشي. د ځنګلونو ټول انواع د جلغوزي او پستې په څیر ارزښت لري او باید ساتنې ته یې پام وشي. ښاغلي غني وایي په تیرو جګړو کې د افغانستان اورښتګانو ته هم نه جبرانېدونکي زیانونه واوښتل چې له امله د افغانستان مالداري هم زیانمنه شوه. جګړه، وچکالي او ناروغي د ځنګلونو او اورښتګانو د له منځه تللو لامل شوه او له وچې مالداري زیانمنه شوه. دا مهال ښایي تر 80 سلنې مالداري د همغو عواملو له وجې ځپل شوې وي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.